خو ښه دی چې پیله نه وشي. دلته کې راغلی تنګي ته راغلی او دا حالات مو لیدل څه وینئ دلته کې دا انفارمیشن راله دا څه راکوي چې دې وخت کې په منډه هیډ ورکس کې چې دی نو څومره کیوسک اوبه روانې دي او دغه هغه دی نه چې دی نو څومره اوبه خدشات دي چې هغه راشي ممکنه ده. دلته 2,60,000 خو اوس موږ ته په گروپس کې شیر شو چې 2,60,000 اوس دی، دا به تقریبا 3 لاک ته رسي ایټ ا ټایم. نو او دا چونکې جندي والا هغه طرف ته موږ کسان ایویکویټ شروع کړل او خیالي معنی هغه خو فل دی بالکل. هغه خو موږ ته اوسه پورې د پل پته هم نشته دی او یو خو شپه هم ده چې وړی دی او که نه دی وړی. ستاسو خو د منډه بیا هم پته ولګېدله نو هغې خو هغه طرف ته موږ ته څه پته نه لګي، خو چې موږ له د بره نه څه انفارمیشن راځي دا سیف دی سر او هغه اوس د بره نه دا 260 روان دی، دا به 3 لاک ته ایټ ا ټایم رسي. الله دې کې چې د دې نه کم شي، موږ دا نه کوو خو پریډکشنز چې کم راځي دا به 3 لاک ته رسي. میډم دا هم راته ووایه که موږ دلته کې وګورو دا کم متاثرین چې راغلي دي د سیلاب د دې لپاره چې دی نو ستاسو مقامي انتظامیه که موږ وګورو اے سی صاحب سهار داسې لګیا دی خو هغوی ته چې دی نو اوس هم مسایل شته د هغوی ته نو د دوی لپاره چې دی نو د ریلیف لپاره ستاسو څه پلان لرئ؟ سر هر ممکن مدد به وي. 2010 کې چونکې موږ ته انتظامیه یا نور کسانو هغوی دونه شي کې ټرین نه وو، اوس خو موږ سره کانټینجنسي پلان شته، هر یو شي پهله نه تیار شوی دی. د دوی د خوراک بندوبست نور به ټول هر څه مخکې کېږي سر، خو صرف یو ریکوست دی چې عوام به موږ سره مدد کوي. عوام ته چې موږ ووایو دا ځای پرېږدئ نو په کار دی چې هغه یې پرېږدي، ځکه چې موږ ته په 400 کې اوس دا روان دي چې هغوی وایي زه به 3 چت باندې ناست یم مړ کېږم، اوبه مې سر ته راوختلې دا وشولې. نو اوس چې داسې په وچه ځمکه ځي یا بیله ده، خو چې کله په بوټ کې ځي او په کشتۍ کې ځي نو په هغې کې 2 او 3 کسان راځي او د سیلاب اوبه دي او دا خو مسلسل تاسو د دې فلو ګورئ په 15 منټو کې د دې فلو بالکل بدله یو لیول یې مرېځي. د دې مطلب دا دی چې دا په زوره نور هم را روانې دي، کمیږي نه. نو چې د سیلاب اوبه رو سیوا کېږي او د هغې شور ډېر زیات وي، د دې مطلب دا دی شاته پې زور نور هم دی، نور هم را روانې دي. اوسه پورې څومره کلي د دې نه متاثره شوي دي؟ د جاني نقصان څه اطلاع شته؟ فی الحال خو تاریکی ده، موږ خو ایواکیویشن کې لګیای او خلکو ته چې کم دا موږ ایواکیویټ کړي دي دوی دپاره د روټۍ وغیره غم کو. نو اوسه پورې موږ دا راضي به، خو سبا نه به انشاءالله ورځ کې به موږ ته پته لګي. اوس تاریکي ده او فی الحال هغې کې موږ ته لا پته نه لګي. ډېره مننه. ډېره مهرباني. تاسو را سره یو څو خبرې وکړې، ټوله ورځ چې دي ستاسو متاثرینو سره تېره کړه، د څه انفارمیشن دي ستاسو سره تر دې وخته پورې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته ADC صاحب چې 2,70,000 کیوسک چې کم دی هغه په منډه هیډ ورکس باندې لګی تیریږي، خو چې څونه انفارمیشن ما د اریګیشن والا لګی چې موږ لکه وختن فوختن اخلو، ځکه اریګیشن والا د ملکنډ کې د ملکنډ د اریګیشن د ډپارټمنټ په مطابق دغه د سیلاب هغه فلو چې کم دی هغه ورو لګی دی کمیږي. او مین خبره ده چې اوس کوم هغه منډه لکه کم چې پولو د منډې کم چې منډه هیډ ورکس هغه کم چې هغه دغه وي هغه تنبیه وي هغه ټول تاسو پته چې سیلاب یوړي، خو د هغې سره تقریبا ډېر حده پورې چې کم دی د هغې نه پس 20,000 کیوسک دوی وایي د دغه مطابق د اریګیشن مطابق چې هغه لګېدی د سیلاب کې لکه لګېدی کمیره روان دی. ټیک دی. دلته کې چې وګورو د مقامي انتظامیې طرف نه چې کوششونه هم چې دی نو د ستاینې وړ خبره ده، خو که دلته موږ وګورو MPA صاحب د بجلۍ هغه لوډ شیډنګ هغه څه روان دی. دلته موږ ماشومان ولیدل چې دلته په ځمکو باندې پراته دي، دلته موږ زنانه ولیدلې په دې سکولونو کې. نو دا دوی سره تاسو رابطه نه کوئ چې دغه ریلیف ورکړي؟ نصر الله خان وروره بالکل دا خبره ټیک ده چې کم از کم په ایمرجنسي کې بجلي ډېره مست او ډېره ضروري ده، خو دا خبره چې کوم ستاسو زموږ په نوټس کې راوړله موږ ورسره خپله هم رابطه کړې وه او انشاءالله زه که اوس پکې چېرته لوډ شیډنګ یا که فالټ نه وي نو انشاءالله په دې ګنټه کې به انشاءالله تاسو واپس بجلي چې کوم دی هغه به کنټینیوسلی بحالي او مسلسل به چلېږي. بجلی خم نه هغه بیا موږ بند کو بجلی بیا کوم چې شهري علاقې دي دا ایکسپریس لاین دا شهري علاقې یادو جی ایکسپریس لاین خو تاسو زما یو اوس مثلا دا کوم چې دا فیډر دی خو بازو ته تللی دي نو یو طرف ته د نیرو بری بل طرف ته سینو بری خدای مکه چرته د دې کې چرته پول ولويږي چرته بل څه نو ټولي به هم شارټ کیږي دغه لکه ایمرجنسي وایز دیم دغه خپل پریکاشن کوي چې لکه سیف سایډ دی نو دا خو به دوی خپل سیف سایډ چې بجلی پکې وشه خو ځکه تاسو چې کوم شهري علاقې خبره کوي نو دا ورته ان شاء الله اوس موږ سره رابطه کوو کوشش وکړو چې زر بحال کړه. ډېره مننه.